ویټامین ډي. ویټامین ډي د غوړو محلولو ویټامینونو یو ډله ده چې په کولمو کې د کلسیم، فاسفیټ او مګنیزیم جذب زیاتوي او په دې توګه د هډوکو په وده او پیاوړتیا کې مرسته کوي. سربیره پر دې دا ویټامینونه د انسان په بدن کې یو شمېر نورې حیاتي دندې لري. د انسان په بدن کې د ویټامین ډي تر ټولو مهم ډول ویټامین ډي 3 ده. د ویټامین ډي اصلي طبیعي سرچینه د کیمیاوي تعامل له لارې په ژورو سطحو کې د کولیکلسیفیرول تولید دی چې د لمر په رڼا پورې اړه لري. په ځانګړې توګه د الټرا وایلیټ بي وړانګې په خوړو کې هم موندل کیږي او هم د جذب وړ دي. یوازې د ځینو غوړو کبانو غوښې لکه سارډین، هیرینګ او ځینې نورې غوړي لرونکي ماهیان د پام وړ اندازه دا ویټامین لري. د ماهي غوښې چې په تیلو او اور کې پخې شي د ویټامین نیمایي برخه یې له منځه ځي. همداراز د 20 دقیقو لپاره تر لمر لاندې پاتې کېدل د بدن ورځني اړتیاوې په دې شرط پوره کوي چې د بدن 40% پوستکی د لمر وړانګو ته ننوځي. البته فکتورونه لکه جغرافیایي موقعیت، موسم، عمر، د پوستکي رنګ او همداراز د ویټامین تولید په پوستکي هم اغیزه کوي. څومره چې د پوستکي رنګ تور وي د لمر د وړانګو له لارې د ویټامین جذب کم وي. هغه خواړه چې د ویټامین ډي سرچینه دي او بدن ورته اړتیا لري، لکه د انسان بدن د لمر وړانګو ته د رسیدو په ځواب کې ویټامین ډي تولیدوي، خو د لمر وړانګې د ویټامین ډي یوازینۍ منبع نه ده او ځینې خواړه هم ویټامین ډي لري. ویټامین ډي د سالم هډوکو او غاښو ساتلو او همداراز د ځینو ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي دي. د هډوکو او غاښونو روغ ساتل، د معافیت سیستم، دماغي او عصبي سیستم روغ ساتل، د وینې انسولین کچه تنظیموي او د شکر ناروغي درملنه کې مرسته کوي. د سږو د فعالیت ملاتړ او د زړه او وینې رګونه روغ ساتي. او هغه خواړه چې د ویټامین ډي سرچینه وي لکه قاب، د هګۍ ژیړ، د غوا شیدې، حبوبات، د کب د ځیګر غوړي، د غوا شیدې، د سویا شیدې، د مالټې اوبه، لوبیا او غوړي. د ویټامین ډي د کمښت نښې څه دي؟ د خوب ستونزې، ستړیا، د هډوکو درد، د عضلاتو درد، د عضلاتو کمزوري، ټکان، خفګان، د مزاج بدلون، د ویښتو ضایع، د اشتها نشتوالی، د پوستکي رنګ، په لاسو او پښو کې خارش او په اسانۍ سره ناروغ کېدل.